د څه باندې 40 میلیونه افغانیو په ارزښت د قرغیو ولسوالۍ اړوند د شهیدانو 100 متره په اوږدوالي جوړ شوی پل ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. یاد پل د لغمان ولي ښاغلي محمد اسف ننګ په لاسونو پرانیستل شو چې پر مهال یې د دفتر رئیس فرید احمد مارزک، د کلو بیا رغونې وزارت د کلیوالي سرکونو د برنامې رئیس محمد ناصر تیموري، د لغمان ولایت د کلو بیا رغونې او پراختیا رئیس امان الله میاخیل، د قرغیو ولسوال او د سیمې ګڼ شمېر قومي مشران، دیني عالمان او ځوانان حاضر وو. د لغمان ولایت د کلو بیا رغونې او پراختیا رئیس امان الله میاخیل په وینا چې دغه پل د 100 مترو په اوږدوالي او د 6 مترو په سور په پاخه او اساسي ډول جوړ شوی چې د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري پرې 40 میلیونه 3,93,900 افغانۍ لګښت راغلی دی. د هغه په وینا د شهیدانو پل لپاره 260 متره محافظوي دیوال، 3 پلچکونه او د 890 متره په اوږدوالي په پاخه او اساسي ډول سړک هم رغول شوی دی. د شهیدانو د کلي 100 متره پل نننی افتتاح د لغمان خدمتونو والي صاحب او د لغمان د قرغیو ولسوالۍ د شریفو ولسونو د کلو بیا رغونې پراختیا وزارت څخه د راغلي هیئت په مشرتابه او نمایندګۍ سره ترسره شو. دغه پل چې 100 متره اوږدوالی لري د کلو بیا رغونې پراختیا وزارت په تخنیکي همکاري او د مالیې وزارت په مالي لګښت باندې د کلو بیا رغونې پراختیا د وزارت د کلیوالي سرکونو د برنامې له لوري د یو نیم کال په موده کې تکمیل شو. د لغمان ولي ښاغلي محمد اسف ننګ خوښي وښوده چې د ولایت کې د رغونې کارونه په ګړندي ډول روان دي او یاد پل یې ولایتي ادارې او د سیمې د خلکو لپاره لویه لاسته راوړنه وبلله. ښاغلي ننګ زیاته کړه چې د شهیدانو له پل به د سیمې 3 لوی کلي بر شهیدان، کوز شهیدان او ګنداب د سیمې شاوخوا 3,000 کورنۍ استفاده کوي. نوموړی وایي د دې پله جوړښت سره بعد د بادپخ ولسوالۍ اوسیدونکي هم له ګڼو اسانتیاوو برخمن شي. همدارنګه د سیمې ګڼ شمېر اوسیدونکو له ولایتي ادارې مننه وکړه چې د دوی ستونزو ته په کتو یې دغه پل ورته جوړ کړه. وایي چې اوس به یې ټول زراعتي پیداوار په اسانۍ سره تر مارکیټ پورې رسیږي. چې کله دا پل نه و جوړ شوی نو موږ به چې ترکاریګانې وکرلې هغه به په خرو رابارولې، هغه به تر څو هلته رسېدې نو که بیه به د بل چا په 600 به نو د موږ به 500 روپیو ته راغلی وه ترازو. اوس مغسې مستقیما موټر کې بار شي هلته چې لاړ شي چې څنګه د دې هغه منجامۍ په مغه تازه صورت باندې رسېږي نو هغه ترکارۍ کې موږ د 500 نه 600 ته رسېدلې ده په قیمت یې. دغه ځمکه د موږ 2 لکه قیمت درلود، اوس 12 لکه روپۍ قیمت لري. دا اوس په الحاله د شاړو ځمکه 12 لکه روپۍ ته قیمت رسېدلی ده. دا د مدې بله ثمره ده، دا د مدې آبادۍ ثمره ده، دا د مدې الې و ځلې د دولت دې چې موږ سره یې وکړې او موږ یې د خوشحالۍ سره مخ کړو. موږ اقتصاد سره ډېر ښه سوی ده، موږ ډېر خوشحاله یو. د بادپخ نه نیولې همداسې تر شو تر مرغۍ چینه تر سپینه کلا پورې تر کرلې کڅه پورې او تر هغو پورې دغه پاس رستم خیلو پورې کرلی کس ده برګندهاو ده. دا د سر په قیمت باندې ځوان او سپینګیری د دې سړک دفاع کوو تر څو د موږ ساه په مرۍ کې موږ د دې خپل سړک هم دفاع کوو. موږ تر اخرسنۍ سلګۍ پورې دولت سره ولاړې، موږ همکاري ورسره کوو، د دې پله دفاع کوو، پیریم پې درو، ګزمین پې درو، که هر انواع باندې موږ په کلیوالو موږ باخه باندې ښه کېږي. د دولت او د سړک خو کوو دولت سره موږ همکار او هغه یې موږ سره چې پلونه جوړوي موږ سره همکاران شو. مخکې سلته بل پلو دا جوړ شوی نو موږ ډېر په عذاب ولته ډېر ماشومان لیدل او تنانه به هم پر وطن سو اوس دا پل جوړ شوی موږ ډېر خوشحاله یو. موږ د پل نه ډېر خوشحاله یو. د پله موږ ته ډېرې ستونزې هوارې کړي دي. موږ د قومونه سره یو کړل. دېخوا د موږ یو کلی د زړې کلا په نوم پرماخیلو په نوم مخکې موږ د ستونزو سره مخ وو او د مړي زوین ته به موږ په زانګوګانو کې شتیګانو کې تلو. اوس الحمدلله موږ د والي صاحب نه ډېر هغه تشکرونه کوو، مننه یې نه کوو. دا پل موږ ته جوړ کړ او د موږ ټول مشکلاتونه انشاءالله د پل سره حل شوي دي. مالی او جاني څومره مشکل چې د موږ او د موږ ټول مشکل حل شوی ده. موږ د پل نه ډېر خوښ او خوشحاله او د والي صاحب نه ډېر خوشحاله چې دې کې ډېره منډه موږ سره کړې، ډېره همکاري موږ سره کړې ده. خدای دې خوشحاله لري. د موږ د وطن د موږ د قوم ټول مشکلات دې سره حل شوي دي انشاءالله. د مخکې موږ چې دا پل سره جوړ کړو دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو او مخکې به چې موږ کله سودا راوړله یا بل څه ترکاري وړله په خرو په هغو مات به هغه به اوس جوړ ته ماشاءالله ډېر ښه په نظم موږ د موټر راځي سودا د دوکان کې کوزو ترکاري په موټر پټي ته راځي او ډېر ښه خوشحاله یې دا جوړ شو. یادونې وړ ده چې لغمان ولایت کې اوس مهال د سلګونه میلیونه افغانیو په ارزښت ګڼې د رغونې پروژې په مرکز ولسوالیو کې تر کار لاندې دي.